د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو دوام د دواړو لوریو سرحدي ځواکونو سره نښتي دي. په سلامونو مهارکلی کوم زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. د لا بشپړو معلوماتو لپاره ویډیو راسره تر پایه وګورئ. پکتیا ولایت کې ځایي مسؤلان تاییدوي چې د ډنډ پټان ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې ځینو برخو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. پکتیا ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس خالقیار احمدزی د دې پیښې په تاییدولو سره اشتې صبح ورځپاڼې ته وایي طالب ځواکونه د ګزمې په حال کې وو چې د پاکستان پولیساتو پرې ډزې کړي دي. همدې حال کې د پیښې شاهدان وایي چې پاکستاني ځواکونو د شپې په 2 بجو پر طالب ځواکونو د پکتیا پر ډنډ پټان ولسوالۍ کې برید وکړ. د هغوی په وینا په دې نښته کې دواړو لوریو سپکې او درنې وسلې کارولې دي. د دې نښتې د تلفاتو په اړه کوم څه نه دي ویل شوي. په ډیورنډ کرښه د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ تازه نښتو په اړه په داسې حال کې ریپورټ ورکول کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړې د خوست او کونړ ولایتونو پر ځینو برخو د دغه هیواد د پوځیانو د جمعې ورځې له برید وروسته زیاتې شوي دي. دا و زموږ نننی چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وه. ښې چارې.